نو یارانو خدای مو کامیابه لره، کور مو ودان چې رالاست. دا چې ډېره ګرمي وه نو په کوټې کې نه سوی کښېنستلی، داسې یو خلاص فضا ته رالو، د دې به مجلس وکړو. زموږ تز دا یار اسدالله جان دا چې دی دا 5-6 کاله مسافر مو، دا زموږ تز په ټولنه کې ډېر داسې ناخوالې شته. نو دی خوارکۍ راولاړ سو، کوزده یې وکړله، کوزده یې خورا به ولوارې ډېرو 5-6 لکه افغانۍ وې، د دلته نه سوی ادا کولی. نو خوارکۍ ولاړ ایران ته، نور یې دا 5-6 کاله خوارۍ وکښلې، زحمتونه یې وکښله، نو یو څه ولور یې برابر کړې، یو څه ور وبخښلې. نو اوس د ده واده دی د خیره. نو مال په دا واده کې موږ داسې ملګري یو، یاران یو، راغلی دي خپل وطن ته، باید داسې بېرته داسې ناهیلی نه کړو، یو څه کومک ته وکړې، یو څه کومک دا ورور وکړي. آفرین، کور مو ودان. شاباش، خدای مو غم خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده، دا باید وکړو موږ ګرده. آفرین. نو ته خپل تر اوسه کم کار کولی شې؟ داسې به وکړو د اسد ځوان سره چې موږ کومک کوو. د واده ډوډۍ خوړل د 10 نفرو سره په ما ورسېدل، او د ونډه ټکانې په ما ورسېدل. نو بالا خپل ورور ونې کور سره وکړي. ته خو داسې خبره ونه کړه، مایوسه یې کړلو، خوشحاله نه شولو. ته کوم همکاري کولی شې د اسد خانه سره؟ زه یو من شلومبې ورته راوړم د 10 نفرو نه د مېلمنو سره، دا به قبلوي. ګوره تا داسې خبره وکړه زموږ زړه را مات کړي. دا کوم کومک چې زه د ده سره کوم، زما سره سکه ورور نه دی کړی. نو بالا تر وسه پورې بازي ده، نو د غونې په وسه پوره ده چې ورسره کوم یې. کمال خانه ډېر د افسوس ځای دی. زموږ په ټولنه کې دغه ډېره غټه بدبختي ده چې یو څوک مسکین سي، غریب سي، بیچاره سي، د مجبورۍ په وخت کې پر ځای د دې چې موږ د هغه سره کومک وکړو، هغه د هغه مجبورۍ پر مسخره راواړوو، نور یې مایوسه کړو، نور یې زړه ورمات کړو. دغه زموږ توس هغه ښه والی دی چې یو څوک مجبور یې، مسکین یې، غریب یې، په بد حالات کې پر ځای د دې چې یو ښه لار ور وښیو، یو کومک ورسره وکړو، موږ راولاړېږو د هغه د بېچارګۍ او د مسکینۍ سره یو مسخره جوړوو، پسخند جوړوو، خندا ځینې جوړوو. دا خندا، دا مسخرې، دا پسخند خپل حد لري. موږ توس در حد تېر سو، بل بیا راولاړ سي او ځوان ته وایي که بېکاره کار مې در پیدا کړی دی، نو هغه وایي د څه شي کار دی؟ وایي قرار به صرافۍ ته ولاړ سې، ژبه به راوباسې، خلک به ستا پر ژبه لاس چیري، پیسې به حسابې. دغه زموږ توس هغه همکاري ده. که د یو چا کومک نسو کولی، پسخند خو باید په نو، په دې کې الله ناراضه کېږي. د یو چا زړه ماتول ته خبره څونه غټه ګناه لري. یا ښه خبره کوې، موږ ته چې ورور بخښه وکړي اسد ځوان، بیا به داسې ګپه نور سره کوو، کوم په وسه پوره وه در خپله وسه کومک ورسره کوو. زه خو خپل موټر ورته خرڅوم د ده دپاره. دا موټر زه څه کوم چې زما یار، زما انډیوال مجبوره وي در په دره ګرځي، پورونه غواړي، څوک پور نور کوي، او زه ورته وایم زه چې انډیوال یم. د کومې ورځې انډیوال یم؟ خالي د خوشحالۍ په ورځ انډیوال یم؟ په یو مصیبت او په یو جنجال کې انډیوال راشي، زه به ځان ځنجه کاږم، ته به ځان ځنجه کاږې. د انډیوالۍ پخوا یو ډېر غټ نوم درلودی، یو ډېره غټه معنا درلودله. دا اوس انډیوالي داسې شوله، او داسې انډیواله سره سلام لا مه اچوه چې ستا په ښه نسي در. یا ښه خبره کوې، اسد ځوان یې موږ ته بخښه وکړي، یا انشاءالله د ده سره موږ کومک کوو تر وسه پورې. بس چې کومک کوئ نو در ولاړ سئ، بالا سبا او بل سبا د خیره سره دی، سبا د نکرو شپه ده، د ننه سبا په پسې سو د خیره خپل همکاري او کومک به ورسره وکړو. درځئ د خیره سره، اسد ځوانه درځه، سبا دې د نکرو شپه ده، بالا ورور یو ښایسته حمام وکړه، غاړه ماړه واغونده.